درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د BBC د جنوبي اسیا څانګې له مشرې جیکی مارټین سره وکتل. په دغه کتنه کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر دوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل BBC په نړیواله کچه یوه مهمه رسنۍ ده او موږ غواړو نړیوالې رسنۍ چې پراخ پوښښ لري واقعا بې پرې وي، خصوصا د افغانستان په اړه مو توقع داسې ده. ښاغلي وزیر هغوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت بېسارې پرمختګونه لري، خو متاسفانه نړیوال مطبوعات یو شمېر غیر سیاسي او داخلي مسایلو ته سیاسي رنګ ورکوي. په پای کې ښاغلي جیکی مارټینز مننه وکړه او زیاته یې کړه چې افغانستان موږ ته اهمیت لري او موږ به هڅه وکړو چې ډېرو برخو او لاسته راوړنو ته پوښښ ورکړو. د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ غونډه د یاد وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري په مشرۍ د یاد وزارت د معینانو، رئیسانو او سلاکارانو په ګډون ترسره شوه. په غونډه کې د تیرو ناستو له پریکړو سره سم د کاري پرمختګ، اداري او امنیتي چارو، خلکو ته د ښو چوپړتیاوو په وړاندې کولو او یو شمېر نورو اړینو مسایلو اړوند بحث او نظرونه ورکړل شول. د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو سازمان له استازو سره وکتل. د کورنیو چارو وزیر ښاغلي خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو سازمان د بشري چارو د سرمنشي مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي البخیت، د یاد سازمان د سیاسي چارو مرستیال دکتور یوسف بن محمد الزبیعي او مل پلاوي سره د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې وکتل. ښاغلي وزیر میلمنو ته د اسلامي همکاریو سازمان د استازوالۍ دفتر د پرانیستلو له امله مبارکي وویله او د یاد سازمان ونډه یې د اسلامي نړۍ او جهان په سطحه مهمه وبلله او په افغانستان کې د استازوالۍ د امنیت د تامین ډاډ ورکړ. د کورنیو چارو سرپرست وزیر له نړۍ سره د افغانستان وصل د سیمې او نړۍ هیوادونو په خیر وباله. د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال طارق علي البخیت په هیواد کې د سوله ییز چاپیریال په رامنځته کولو، د امنیتي وضعیت د ښه والي او د اسلامي همکاریو د دفتر په پرانیستلو کې د کورنیو چارو وزارت له همکارۍ خوښي څرګنده کړه. د کورنیو چارو وزارت د دفتر لوی رئیس الحاج پاسوال مولوي زین الله عابر، د کابل ولایت 15مې امنیتي حوزې د کشف آمر قاري عبید الله له کړنو او لاسته راوړنو قدرداني وکړه. په هغه غونډه کې چې په همدې موخه د ښاغلي عابر په دفتر کې جوړه شوې وه، یو شمېر نورو مشرانو هم ګډون درلود. ښاغلي عابر د کابل ولایت د 15مې امنیتي حوزې کړنې وستایلې او د یادې حوزې د کشف آمر ته یې 1,00,000 افغانۍ د انعام په ډول ورکړې. قاري عبید الله هم د کورنیو چارو وزارت د دفتر لوی رئیس څخه مننه وکړه چې په دوی د شفقت لاس نیولی او تل یې د امنیتي ځواکونو له کړنو او لاسته راوړنو قدرداني کړې. د خوست ولایت د نوي نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندانۍ لپاره د 9.18 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. یاده ودانۍ په 2 پوړه او 502 متره مربع ځمکه کې جوړیږي. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د خوست مرستیال والي مولوي محمد انور دین پرور وویل د یادې پروژې له بشپړېدو وروسته به د سرحدي پولیسو هغه اړتیاوې پوره شي چې پخوا یې لرلې. د یادونې وړ ده چې د یادې ودانۍ رغنیزې چارې به په راتلونکو 7 میاشتو کې بشپړې شي. دا و د دې اونۍ مهمې کړنې او فعالیتونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږو په ستر څښتن تعالی مو سپارو. ښې چارې.